وستاسو څو حدیثونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم واوري چې د سروز په باره کې څه فرمایي. پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يشربن ناس من امه الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الارض ويجعل منهم القردة والخنازير. ابن ماجه د حدیث کتاب 290 صفحه. د دې حدیث شریف اصل بخاری شریف کې هم ستا، دوهم جلد 819 صفحه ترجمه. پیغمبر علیه السلام وی خامخا به زما په امت کې ځینې کسان شراب چشي، یعنی زما امت کې به داسې کسان راځي چې هغه به شراب چشي او دی به د شرابو سما سوا بل نوم پرېږدي چې د ملګرو په فکر کې دا ورکړي چې ګورې شراب نه چشو، شراب به یې خدای به بل نوم ورباندې ایږدي، وایي دا شربت دی. شربت ته خو نه د خلکو شوقي، شربت خو نه وایي ښه دي، حرام هم نه دي. هغه به شراب یې دی به دا نوم پرې ایښی، وایي دا شربت دی، څښیش دی. او د دې پر سرو به دا د سروز آلات غږول کېږي. هلته به شراب چشي، د شراب خوري مجلس به جوړ وي او په هغه ځای کې به سروز هم ورته غږول کېږي او سندرغاړي ښځې به نڅا هم ورته کوي، هغه به رقصونه هم ورته کوي. نبی علیه السلام وایي زما امت کې به داسې کسان راځي. داسې کسان راغلي دي که نه دي راغلي؟ دا به وي دا سته چې په خاصو ځایو کې خلک ناست دي، شرابونه چښي، سروزونه ورته ویل کېږي او ښځې نڅا ورته کوي. نبی علیه السلام پیشګویي کړې ده، وایي زما امت کې به داسې خلک راځي یخسف الله بهم الارض. الله عز وجل به پر دې باندې د ځمکه خسف کړي، الله پاک به په ځمکه نه نباسي. دا خسف هم را روان دي، الله پاک به په ځمکه نه نباسي. ويجعل منهم القردة والخنازير. الله عز وجل به د دې څخه بزوګیان او خنزیران جوړ کړي. دغه مسخ هم را روانه ده، دغه مسخ هم را روانه ده چې د دې خلکو څخه به بزوګیان او خنزیران جوړیږي او په ځمکه کې به خسف کېږي. دوهم حدیث شریف پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم په یو اوږده حدیث شریف کې فرمایلی وظهرت القینات والمعازف. او چې کله سندرغاړي ښځې او د سروز آلات ښکاره شي، باره دي خلک د قیامت انتظار وکړي. ښځې سندرغاړي، اسلامي ټولنه ده، ښځې سندرې وایي، خلک هم ورته ناست دي، نارینه ورته ناست دي، ښځه سندرغاړې سندرې وایي. پیغمبر علیه السلام وایي چې دغه شیان ښکاره شوه، خلک دې نو باره د قیامت انتظار وکړي، باره نو قیامت نږدې دی. د ترمذي شریف روایت دی، دوم جلد 45 صفحه. دریم حدیث شریف یو اوږده حدیث شریف کې راغلی، یو نرښځوکی سړی و، پیغمبر علیه السلام ته ویل ولې د الله تعالی رسوله زه فکر کوم چې دا زما رزق په دا غزلو کې دی، په دا سروزو کې دی، په دا ډولو و نغارو کې دی، زما رزق دلته دی، نو ته ماته اجازه وکړه چې زه دغه ډولونه و نغاري و د سروزونه وهم، خلک به ماته پیسې راکوي، خیر دی، نورې ګناوې به نه کوم، فحاشي به نه کوم، ته دغه یوه شی اجازه راته وکړه، چاره نه جینې لرم، رزق مې دلته دی. پیغمبر علیه السلام په جواب کې څه ورته وایي؟ لا آذن لك ولا کرامة ولا نعمة عين كذبت أي عدو الله لقد رزقك الله طيبا حلالا فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه. ابن ماجه
188 صفحه. د پیغمبر علیه السلام جواب داو وای دا اجازه زه نه درکوم چې ته سروزونه وای سروز سره سندري وای نغاري وای او پیسې پیدا کې تا اجازه زه نه درکوم. لا آذن لك تا اجازه نه درکوم ولا کرامه او نه به زه ستا اکرام وکم دا ستا د سوال په قبلولو دا ستا سوال زه نه قبلوم. ولا نعمت عین او نه به زه ستا سترګې خونه کې کم یعنی اجازه به نه کم در دا چې ته زما رزق په داسې روزو کې دی لا نغارو ډولو کې دی تا اجازه نه درکوم. کذبت ای عدو الله ای د الله تعالی دشمنه درواغ دی وویل چې ته زما رزق په داسې روزو کې دی په داسې رودو موسیقي کې دی درواغ وایه. لقد رزقك الله طيبا حلالا الله عز وجل تاته الله عز وجل ستا رزق په حلالو شیانو کې ګرځولی چې ته د حلالې لارې د خوا رزق پیدا کړې. لاړ څه تجارت وکړه لاړ څه کښت وکړه بزګري وکړه لاړ څه روزانه وکړه. الله پاک ستا رزق په حلالو شیانو کې ګرځولی دی چې ته د دغې لارې حاصل کړه. فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه خدا تا دا شي کړي دي چې د الله تعالی په رزق کې هغه حرام شی تا د ځان دپاره غوره کړي دي چې ته د سروزو د لارې رزق پیدا کړې د خدا دا کار مختاره کړي. نو الله پاک خو ستا رزق په دا پاکو شیانو کې ګرځولی د یو پاکې حلالې لارې رزق پیدا کړه.